مینوالو د سیګنل لږ پرابلم دی. ښه ما تاسو ته دا رور مې یادوم. د حمید نوم دی، دا زما سکه رور دی. دی خوا دا څوک دی؟ ماما. ماما خبرې وکړه، ده سلام وکړه. څنګه یې؟ ښه یې؟ برابر. اوس دوا وکړه، اوس دوا وکړه. یا الله امین. مینوالو دا زما سکه رور دی او دا ما سره ډېره زیاته مینه کوي او زه هم ورسره ډېره مینه کوم. ما ته ډېر زیات ګران دی. دا ما وی چې دا خبره دا هم زه تاسو سره شیر کړم. ما خو ویلي و ډېرو انټرویو کې چې زما یو ورور داسې دی، خو مخامخ کړی مې نه و تاسو سره. نو نن بهر راووتم، زه اکثر دی بهر راوباسم، وایي چې ما چکر له بوځه، نو بیا یوازې راوباسم ګرځوم چې څه یې خوښ وي هغه ورته والم او ما سره یي. مور مې ورته اکثر وایي زه چې ځو کور ته نو بیا جاړي نه ځي هغې سره، ما سره خوشحالي. نو بس دا د دوی دعاګانې دي ما سره. خبرې وکړه که نه؟ خبرې دا نشي کولی مینهوالو. بس مینهوالو دا ما له الله ډېره یو خوږه تحفه راکړې ده او زه د الله نه ډېره خوشحاله یم چې ما ترېنه څنګه سوال وکړو. دا رور ما د الله نه همداسې غوښتی او ما له الله راکړو. زما داسې خلک ډېر خوښ وي او بیا مې داسې خوښ وي چې زه د داسې خلکو خدمت په خپله وکړم او د دې دعا واخلم. نو الله دې وکړي چې نورم ما له الله همت او توفیق راکړي چې زه د ده خیال وساتم. او کمنټس خو را روان دي او مننه ستاسو د ټولو او ټولو ته وایم چې وعلیکم السلام. زما له خوا هم ډېر ډېر سلامونه قبول کړئ. سبحان بنيري وایي چې دا څوک دي؟ تاسو ته خو ما مخکې مو وایي دا زما سکه رور دی په 5م نمبر کې، مطلب د ټولو نه کشر. او دا ما د الله نه داسې غوښتی او زمونږ په سوات کې داسې یو هلک و، هغه به زمونږ کور ته راتلو، ما به د هغه ډېر خدمت کوو. بیا ما د الله نه داسې وغوښتم یا الله مال هم داسې رور راکړي. نو الله زما هغه سوال قبول کوم، داسې رور دی ماله راکړو. دا ډېره غټه تحفه ده زما دپاره. د ده ذکر ما په ډېر انټرویوانو کې کړی دی تاسو سره. هر ځل چې زما داسې انټرویو شوې ده د خویندو ورونو خبره پکې راغلې ده، نو ما پکې دا یاد کړی چې یو ورور مې مستانه غوندې دی، نو هغه دا ورور مې دی. نن ما غوښتل چې زه تاسو سره مخامخ کړم او زه چې نن څه یم نو د مور په دعا او د دې ورور په دعا باندې د ده زه ډېر خیال ساتم. تاسو ته سلام کوي. دعا کوئ مینهوالو. بیا هم درته وایم د ده زړه کې ورکوټی غوندې سوری دی. ډاکټران وایي چې د دې اپریشن کول دی، نو زه غواړم چې هغه ورته وکړم. نو تاسو ورته دعا وکړئ چې الله دغه اپریشن د ده کامیاب کړي او دله الله صحت ورکړي. دا څوک دی؟ ماما دی؟ ښه
مینوالو د ده خدمت زه کوم دی زه چاته هم نه پرېږدم په خپله زه د ده خدمت کوم لسو منټو له مې د ځان نه جدا نه پرېږدي که چېرته ریکارډینګ له لاړه شم دی ټوله ورځ ما پسې جاړي چې دا څه شوه نو ما سره دومره مینه کوي زه خو دا ډېره لویه تحفه ګڼم چې الله ماله ډېره غټه تحفه راکړې ده دا برابر چې عقل مننه جي مننه تھینک یو دا مې رور دی جي دا مې رور دی سکه رور مې دی تاسو تپوس کوئ زه خو بار بار وایم چې دا مې سکه رور دی آمين 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 تو ماما ته ووایه که نه زه باجي ولامبولم ماما ته ووایه وی لامبولم ماما ته ووایه ماما جابه جبه صحیح ده که واه مینهوالو زه د سره ډېره زیاته مینه کوم دا ماته ډېر زیات ګران دی او زه یقین لرم چې زما دا عادت به هم ستاسو ډېر خوښ شوی وي زه په دې فخر کوم چې ماله الله داسې رور راکړی دی زه خوشحاله یم پې زما مور اوس هم چې کله ناست یو نو دا خبره کوي ماته وایي ماته زما مور ټول کور کې ماته څوک نازو وایي څوک ناز وایي نو مور مې وایي چې زما نازو دا سوال کړی و د الله نه یې غوښتی وي منم چې الله د دې هر سوال قبول کړی دی هغه اوس حیرانه ده ما ته وایي چې دا به اوس دا به څه کېږي چې ته چېرته ځې راځې نو دا خو تا پسې ډېر جاړي خفه کېږي ما ماما ته دا زما باجي ده وایي زه د دې یم ته د چای زما یې د امي خو نه یې د امي نه یې کور ته ځې امي له ځې امي وایي کور ته یې بوځم امي وایي دا دې ټلیفون یې کړی وایي کور ته راځه امي وایي باجي پرېږده وایي کور ته راځه نه ځې ابو لم نه ځې بابا له ابا وایي کور ته ځو نه ځې ما سره یې امي ټلیفون کړی دی وایي کور ته ځو نه ځې مینهوالو بس دا ما تاسو سره شیر کول ما وی چې دا تاسو ته زه ووایم او دا درته وښیم چې دا زما رور دی ما ته ډېر ګران دی او ما ته هر وخت دعا کوي او ما ته چې څنګه دعا کوي هغه دی الله ستاسو په حق کې هم قبول کړي دا برابر باجي دبدت صحیح شو مینهوالو زه دی لږ ګرځوم دا مې بهر راوستی دی زه چې کله فری یم ریکارډینګ مې نه وي نو بیا دی بهر راوباسم بیا زه دی ګرځوم دلته نو خوشحاله وي صحیح شو برابر زو تاله څه واخلم پیپسي نور څه واخلم دا پیپسي ښه زو
ده امی لزی کورته نه امی وای کورته دی راشي نه ما سره نه کورته ځي نه خاصه صحیح ده مینوالو سبا پښتون کلچر زه د ایوارډ دپاره سلیکټ کړی یم دلته اسلام آباد کې او زه د پښتون کلچر پوره ګروپ ډیره شکریه ادا کوم چې هغوی ما ته دومره عزت راکړو زه یې یاده کړم په دې موقع باندې او ستاسو د ټولو ډیره مننه انشاءالله سبا به زه کوشش کوم چې د پروګرام هلته نه حال نه زه لایف شم او تاسو مو ګورئ هغه تاسو سره هم زه شیر کوم او بیا هم ستاسو د ټولو ډیره مننه خوشحاله اوسئ چې په هره لمحه په هره سخته هره خبره کې تاسو ما سره ولاړ یئ او زه امید لرم چې بیا به هم تاسو زما سره په هره لار په هره خبره کې او انشاءالله داسې به زه هره خبره تاسو سره شیر کوم او ښې سندرې اختر دپاره زه لګیا یم ریکارډ کوم انشاءالله هغه به هم وګورئ او ستاسو فرمایش وي نو ما ته کمنټس کولی شئ کومه سندره ستاسو خوښه وي ما ته کمنټس کولی شئ ما ته ویلی شئ صحیح ده مینه والو انشاءالله بیا به میلاویږو هغې پورې د الله په امان السلام علیکم